پاتې شمه خیر د ما پې ورک ایمان راوړی دی امن خو مسلک د ما پې کلک ایمان راوړی دی او دلته دغه خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي دلته یو جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی قدرمنو په یو معاشره کې د خوشحالۍ او د سوکالۍ او د امن ژوند هله تیریږي کله چې موږ د هغه معاشرې هر تن ته د هغه حقوق ورکول شروع کړو او دغه حقوق زموږ وړو لویو کې نه صرف د نارینهو دي بلکې زموږ میرمنې هم څه حق لري زموږ دغه میرمنې هله په خپل معاشره کې د هغې په پرمختګ د هغې په خوشحالۍ کې خپل کردار لوبولی شي کله چې موږ هغوی ته د هغوی حق ورکول شروع کړو څه چې هغوی ډزرف کوي قدرمنو نورالبشر نوید صاحب د ډېرې مودې نه د خپل قلم په زور دغه هڅه کوي چې د زنانو دغه حقوق یا څه کمی په دې کې پاتې دی دغه تر موږ پورې راورسوي موږ د دې نه خبر کړي او نه صرف د زنانو حقوق منې هغوی لیکل کړي دي بلکې هغوی زموږ پښتنو دپاره د هغوی په کلتور د هغوی په تاریخ د هغوی په لوبو د هغوی په سیاست په هر اړخ باندې هغوی په لیکوال کې دغه خبرې لیکلي دي او موږ یو خپل کوشش یې کړی دی چې موږ په شعوري توګه بیدار وساتي او که وګورو قدرمنو نو 21مه پیړۍ دا جدید دور دی او د جدید دور تقاضا ده چې موږ هغې مطابق روان شو نو نورالبشر نوید صاحب هم د منیر صاحب په مرسته باندې دغه لیکوال د یوټیوب په چینل کې هم د هغې یو شکل یې ورته ورکړی دی چې موږ پښتانه په هر اړخ باندې زموږ د کلتور نه زموږ د روایاتو نه زموږ د حقوقو نه زموږ د سیاست نه هر څه نه موږ خبر وساتي او دغه جدید دور په تقاضو مطابق موږ د هر څه چې دی ځان سره سم د پرمختګ او د ترقۍ په لار باندې یوسو نو تاسو ته خواست دی قدرمنو دغه لیکوال چینل د یوټیوب چې کوم تاسو ته ښکاري دغه تاسو لایک کړئ دغه سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ